ډېر کمتېره چېرته څلور واړه یو ځای کېږو، خو کله کله خپلو کې را یو ځای کېږي، نفرتونه لرې کې، مینه خوره کې. ګرانو کتونکو راغلي یو نن د خوشحال خان خټک بابا مزار ته. ما سره خپل سوشل میډیا چې کوم ملګري دي هغوی هم راغلي دي. دا احمد سید بھائی دی چې کوم نوشهره ټي وي والا مشر دی، دغه نوشهره ټي وي چینل چلی. بیا ورسره دغه اختشام صاحب دی، نوشهره 93 ټي وي د دی خپل چینل دی. دغه نبیل بھائی دی، نیلاب ټي وي، نبیل وایس چینل یې چلی. نو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې څلور واړه په ډیره موده پس یو ځای شو او رالو، چکر مو راولګولو. خوشحال خان خټک بابا مزار دی. نو د دې په حوالې سره خو زمونږ د ملګرو ته څه نه څه معلومات شته، احمد سید بھائی ته بیا ډیر معلومات شته دی. نو ګورو دی نه په دې هکله څاورو چې آیا خوشحال خان خټک بابا د ژوند په اړه دوی څه معلومات لري. صافي صاحب څنګه؟ ډیره مننه جعفر شاه صاحب چې تا دومره هلې ځلې وکړې چې رالې دلته کې، او بیا یو ګیدرینګ دی ملګري چې کوم دی راټول شو، وایي ځو او داسې پرسکونه ځای ته موږ بوځئ چې هلته کې لږ چکر و، لږ وګرځو. نو د دې نه غوره او بهترین د سکون والا ځای چې کوم دی نشته، ولې چې ښایسته د چشمې د علاقې ښایسته غرونه دي، د ایسوړو دا غرونه چې کوم دي. نو په دې کې خوشحال خان خټک چې کومه دی دلته کې پروت دی، د دې غرونو په ښایسته شنه لمن کې خوشحال خان خټک هغه واحد شخصیت دی کوم چې د تورې د هنر سره سره د قلم فن هم لرلو او د دې قام د را بیدارولو لپاره چې کوم دی ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. د خپلې شاعرۍ په ذریعه او د مغولو سره ډېر زیات جنګېدلی هم دی او د دې خاورې د ازادۍ دپاره ان تک محنتونه دی کړي، تر دې حده پورې چې د دې د خاندان چې خپل کسانو لکه تره زامن او ماما زامن او ترور زامن هغوی هم د مغولو سره میله وو، نو د ده خلاف هغه هم شو. بیا هم د همت نه دی بیللی او د مغولو د ځغلولو او د دې خاورې د ازادۍ چې کوم دی بھرپور کوشش یې کړی دی. دغه مخامخ غرونه که چېرې پکې ته راولي، نو خوشحال خان خټک داسې یو انسان و چې ده به ښکاري بازونه چې کوم دي یا د جنګ اسونه د دې ډېر زیات شوقي و. دلته کې به په دې غرونو کې ښکار کا او د دې علاقې چې کوم سرایه باندې مشهوره و په هغه وخت کې. بیا اکوړه خټک شو، اکوړ خان بابا چې ورته راغی، نو په دې ځای کې د ډېر زیات ګرځېدلي هم دي او یو پرسکونه ځای دی. په دې خاوره کې ډېرو عظیمو شخصیاتو چې کوم دی د دې خاورې د ازادۍ دپاره ان تک محنتونه کړي دي، خواريان یې کړي دي، هلې ځلې کړي دي. نن چې موږ دا خاوره چې کوم ده ازاده ده او موږ دومره په سکون په دې کې خوب کوو، نو دا د چا محنتونه دي، د چا خواريان دي. په دې کې د ټولو نه اولنی کردار چې کوم دی خدای بخلي خوشحال خان خټک صاحب، الله دې ورته هغه جان ښایسته کړي. نو دوی ډېر زیاتې خواريانې محنتونه کړي دي، ډېر یو عظیم شخصیت تیر شوی دی. شعر و شاعرۍ په ذریعه یې د هغه وخت د قام چې کوم شاه زلمي و هغه را بیدار کړي او دلته کې هم ډېرې زیاتې هلې ځلې و منډې تړلې والې وي. مغولو له شکست ورکړی، دا خاورې ازاده کړې ده. بل دې کې چې کوم دی دلی پورې دا قید و بند دپاره هم رسولی شوی و، نو ډېرې سختې دی تېرې کړي دي. نو په دې وجه رالو د علاقې چې کوم حسن دی، د علاقې حسن به تاسو ته ښکاري هم دغه غرونه ورته ته وښایه. نو ماشاءالله ډېر یو بهترین، ډېر یو ښایسته ځای دی، سکون دی پکې. او دغه غرونو په لمن کې چې کوم دی خوشحال بابا پروت دی. وایي د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. د افغان خاورې دپاره یعنې د پښتنې خاورې دپاره چې کوم دی دی ډېر محنتونه کړي. نو بالکل د ستایلې وړ دي او یو ډېر عظیم شاعر هم تیر شوی دی، د پښتو ادب دپاره هم ډېر زیات کار کړی، شعر و شاعرۍ کې هم. نو یعنې په یو میدان کې هم دا د چا نه رستو نه و. نو دغه لږ شانتې خبرې وې د دې په حوالې سره چې څومره هم خبرې وکړو هغه به کمې وي، خو چونکې د کتونکو وخت نه نیسو، دغه یو څو خبرې مختصر تاسو فرمایش وکړو. نو ډېره مننه. ښه جي، اختشام صاحب دی څه تاثرات لرئ جي؟ جی ډیره زیاته مننه کوو چې ماشاءالله مونږ څلور واړه ملګري جعفر شاه درویش صاحب او مونږ را یو ځای شو، وایي چې راشه نور کله خو کنټینټ جوړو. مونږ خو وایي چې موبایل هم به نه رالو، خو تاریخي ځای و، نو په دې مو لږه معلومات شته. ما ته خپل ځان هم
د دې ټایم کې چې احمد سید به کوم معلومات راکړ نو پوهېږم زما علم کې اضافه وشوه ډېره زیاته او بعد ماشاءالله تاریخونه یې دلته کې او واقعي ده بلکل دلته کې یو سکون دی بلکل سکون ماشاءالله ملاویږي دې ټایم کې که نه چې یو سکون والا ځای دی تاسو دا غرونه ورته شاته په دې ویډیو کې هم ښکاري چې څومره خوند کوي بس مننه کوو جعفرشاه نور خو ماشاءالله احمد سید به درته ټول ډیټیل وي ډیره مننه نبیل بھائی د څه تاثرات لري ملګري یو ځای شو ډیره موده پس اکثر دی چې د مردان په طرف منډه ووایي نو مونږ د ټوډري او د جهانګیري او د ثوابې په طرف تلي وو که نه نو چې رابطه وکړو نو ډېر کم تېره چېرته څلور واڼه یو ځای کېږو خو چې ډېر یو ځای شو نو درې وي د احمد سید بھائی خو بیا چېرته په دوربین کې هم نه ښکاري نن مو ډېر په مینتونو را روان کړی دی نبیل بھائی څه ویل غواړئ ډیره مننه جعفرشاه بھائی بس زه نن دا وایم که نه چې ماشاءالله مونږ یو ځای شوي نو مونږ یو سکون پسې روتي وو بهر یو سکون پسې روتي خو خوشحال خان خټک مزار مونږ ړومبې دا یاد کړو چې هلته به ړومبې ځان رسوو ځکه دلته یو سکون دی او بل په تاریخ کې هم دی خوشحال خان خټک مزار چې دی هغه په کتابونو کې هم د دوی یو خپل یو تاریخ دی داسې که موږ دارالعلوم والو د هغې خپل یو تاریخ دی خو زموږ خلک چې دی نو د دې نه محرومه دي ډېر خلک به دارالعلوم ته هم نه ځي او دلته به هم نه راځي په کار دا چې ذهني سکون دپاره تاسو داسې چکرې وهئ نو داسې تاریخي ځایونو ته دی چې دا خو موږ سره په 2 قدمه کې دی ډېر لنډ دی را سره او نن ماشاءالله مونږ ته یو سکونه ملو شو ټول ورځ خو مونږ د خلکو په غمونو کې ګرځو ما یې راشه ملګرو سره به نن ټایم ورکو او لږ ذهن ته به سکون ورکو چکر به وخو ډېره مننه کوو ډېره زیاته مننه د ملګرو هم ګرانو کتونکو کوشش وکړئ چې کم فیلډ والا ملګري یې نو کله کله خپلو کې را یوځای کېږئ نفرتونه لرې کې مینه خوره کې د نفرتونو نه څه نه جوړېږي او که ډېر یو بل ته څوک بنیته شي نو خپل نقصان به کوي د بل هېڅ هم نشي کولی ټولو مننه کوم ټولو نه نر دا چې مونږ روټۍ وخورو دی وایي اډر ورکوي د 2000 ماته کور ته ګوره دا داسې وایي زندګي داسې خلکو تېره که زنده باد د بچو غم ورسره ډېر خلک داسې چې بار چرګان وخوري او بچو غم ورسره نه هغې ته څه نه وړي د بچو به هم تاسو نه الله تعالی تپوس کوي دغه بچي ستاسو لاس ته ناست دي دغه کور والا اجزانې تاسو ته تور سرونه راشي او سپین سرونه بیا قبرستان ته لاړ شي نو د دې لږ شانتې چې کوم دی غور و فکر کوئ ښه خبره ده د دې بالکل چې کوم دی نبیل بھائی خبره وکړه ډېره روغه خبره یې وکړه او احتشام بھائی چې کوم دی بالکل د کور والا غم کوي ښه خبره ده روغه خبره ده موږ له هم پکار ده چې دغه غم وکړو ولې چې زموږ لاس ته یو تورساری ناست دی بالکل جی بالکل ښه نو ګرانو کتونکو کوشش کوئ ما دغه خبره کوله چې کم فیلډ والا هم یې یو بل ته مه بنیته کېږي او کله ناکله پکې داسې یو پروګرام جوړوئ ملګري را ټولېږي نو پام به مو بدلیږي دا ویډیو مخکې شیر کې چې چېرته هم یې ښاد او باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان مننه